سعید مومند یم. راځئ چې د فرانسې سیاحتي ویزې لپاره فورم ډک کړو چې څنګه په تهران کې د فرانسې ویزې لپاره غوښتنه وکړو. لومړی کار چې موږ یې کوو، ګوګل کې سرچ ورکوو، په فارسي یا پښتو انګلیسي فرق نه کوي، سفارت فرانسه در تهران. نو په دې سره موږ ته ایران کې د فرانسې سفارت رسمي سایت خلاصیږي. از او رفتن به فرانسه روادید برای فرانسه انتخابو او دلته درخواست روادید ویزه فرانسه باندې کلیک کوو. نو موږ ته د ویزې شرایطو یو پاڼه خلاصیږي. دلته توضیح راکوي چې په کوم صورت کې ویزې لپاره موږ اړتیا لرو، کوم فورم باید ډک کړو. خو زه اوس لنډمهاله سیاحتي ویزې فورم ډکوم. نو خبره ده چې دغه سایټ ته وردننه شو. کله چې دغه سایټ ته موږ داخل شو، زموږ نه غوښتنه کوي چې غواړي له کومې ژبې استفاده وکړي. دلته موږ فارسي انتخابوو. موږ ته د ویزې څو حالتونه راکوي. دوهم حالت پکې انتخابوو، درخواست ویزه فرانسه. نو له دې ځایه شروع کوو. مخکې به چې د ویزې لپاره کاغذي فورم ډکېده او بیا به سفارت ته حضور کېدل، اوس همغه فورم الکترونیکي ډکېږي او فقط یو پی ډي اف یې موږ کولی شو له ځان سره واخلو. یو بارکود موږ ته راکوي چې په هغه موږ کولی شو د فرانسې سفارت کې وخت واخلو. له دې وروسته راځو لاندې دسترسي به برنامه ویزه کلیک کوو. دلته موږ ته وایي چې تاسو باید د ویزې مراحل ډک کړئ. که چېرته موږ اکاونټ ونه لرو، نو اول باید موږ دلته یو اکاونټ جوړ کړو. دوستانو، تر دا ځایه به مو انشاءالله چې پرې پوه شوي یاستئ. نور به یې په دوهمه ویډیو کې له تاسو سره شریک کړم.